عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبی ابن سلول عبداللہ ابن عبی ابن سلول دا رئیس المنافقین ہو دے منافقین من رئیسو پا مدینہ شے و اسلام تے ڈر لو اتیون رسول دا و دا اللہ رسول خلاف و ادھر اشعار وی و مسلمون وی حج و بیان اولا و صحابہ کرام وی ڈیرا کاما لانڈا کا اولا نو پیوا موقع بندے دو بچائی پیخ صحابی دا عبداللہ نو گیدا آن خبر شو چا اللہ رسول دمو بابا جینا ڈھر تانگ دا یعنی اللہ رسول تے آگا دا عبداللہ ابن عبی ابن سلول بچائی رو گئی والا رسول تے ہوئے چاہیے دے اللہ رسولہ مودا دے اللہ پر ذات بند قسم ہوئی کہ پا مدینہ شے پا دمرا پچا بندہ خپل پلور گرون ندا لکا پا مو بندے چے گرون دا و اے دے اللہ رسولہ زکا باری چے تکتا دیر تکلیف رسولہ دا اے دے اللہ رسولہ کا خواشا دی و ارادہ دی ساری در ترونو چه دازه شه در تک شیر داون دغه تویل شید الله محبت ساری در تر کلام کرویو نگورا سمرا محبتی ده خپل پلور سرا که پا مالکا سام پکایی چه پا مدینه شه پا مونا پا بلچا بند خپل پلور گرور ندا ولا رسول دوی چه ساری در تک کلام که در کرویو در تک شیر داون ایده اللہ رسول دغه تویل شید زتمان ده اللہ رسول محبت ده بدر پا موقع بنده چه کم دے مکینا خلق رو گلی وی دے اللہ رسول دے صحابہ سرا جہاد معارکہ وشلا صحابہ کرام تا اللہ فتح وید کرلا او یا کسون سردورون قتل شل او یا کسون قیدیون ولی ولشل غنی ولی قیدیون پا بارش مشورہ لگیا تا جسکا ول پچار دی جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشورہ داوا کہ اے دے اللہ رسول مو مشورہ دادو کہ میشترہ پا صحابہ کرام شے چاس یورت رشتہ دار ہوئی اگا احتا حوالے کا چی پخپلے لو سے سارا کلام کی امیش وشای اللہ تعالیٰ تا چی امیش پدرش دے اللہ محبت تا یا اللہ نا سوا دے بلچا محبت تے میلا پدرش نشتا اے دے اللہ رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا عقیل پلوش شویر کا چی ساری کلام کی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا ویر کا چی دے عباس پدے دوش مسلمانوں کا بھر طرف نہ رو بڑاو ویدے اللہ رسول عبداللہ ابن رواحہ داغت دیتا خبر ترجیح چاچے سے دیر رشتہ دار اور نجدی اور تحوالے کا کہ میش وشای اللہ تا چے میش دے اللہ دے رسول سرامین ہو صحابہ کرام عزت مندے دا سے محبت ہو دا سے جذبہ ہوا مصعب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورن کا ایدیدہ دے صحابہ کرام سرا صحابی پر لگیا دا ورست لو سور کاری پیوائی علاقہ سے چکلا یو سڑائی پاساو شی پا میلے میلے لرے پا گئے علاقہ شدے رشتہ دار ملگرہ یار دوست بھی زڑ دے تاموی کا نا کہ کدا دے شے پاساوشن پر پدے مرا کلومیٹر شے امیش پرون کائی کاستا امیڑے علاقے اولگا دوزے اختا گر شنگڑا پر پہرے تاموی کا نہیں پر پہرے تام دے مصعب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پخپل ورر تیرے سمر گڑتا ہوں یہ صحابہ کرام سرائے مو ورر دا تو جکلا مصعب ابن عمر دا سے پرشکراش ودتا لوسور تڑل مصعب ابن عمر پہ صحابی بندے جاک گئی تینگ تینگ یہ اتڑے دل گرہ باقتا ہو رہا میں تو تینگ تینگ یہ اتڑا اور طویل چی مصعب دا کی میں خبرے کوئے بلے موتو اورینا نہیں موتو سکانی اورینا نہیں دا اورتای چی نا اورینا موتو نا دا چی رسید در بندے لگیا دا اتڑی دے دا دے مو اوریل دا دے مو اوریل دا عزت مند اللہ دا رسول پا محبت شدے مرا غرقا بھی ٹولے رشتے کٹ کڑی ہے ٹولے رشتے کٹ کڑی ہے دغه توحید اللہ محبت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سرا جہاد پا مائدون شدے کافر دے طرف نا پلور مخمخ شدے دو تیرہ ونا پسٹ کرنا چی وڑی کرشتر کڑا ہے بیا اور سرا مخمخ شدے بیا بدر ایم اور بندے تیرہ اور سرا اوگا زولا چنا دا دے اللہ دشمان دا وہ ساری اونا کلام کو لرے او گرو دغت ویلا عزت مند دے اللہ محبت دغت عزت مند دے ویلا شید اللہ محبت صحابہ کرام پکڑے شے دے اللہ رسول محبت سمرا رشتے خونی رشتے چھوے وہ آقا دے اللہ دے رسول خلاف ہوئے یو خدای چه موتو مسلمانی نا باخو مسلمانی بند اخپل مر پلور در بند حق تا پلور در بند حق تا ادرنا ناراض وی اللہ دا ناراض دا آمین خبرہ نہ کہوں وہ عزت مند صحابہ کرام اور چکیم ہوئی خود غیر طرف نگر جگڑے دل دے اللہ دشمنون ہوئی دے اللہ دشمنون ہوئی دے اللہ رسول دشمنون ہوئی کافرون ہوئی وہ عزت مند دے اللہ محبت دے طویل شئی
چې کله د الله د حکم سره ټکر د تو رشتہ دار روشي او رشتہ دار په قربانوي چې دغه ولا نه مانو مار ولا نه مانو فلور ولا نه مانو خیر ولا نه مانو کیر ولا نه مانو د خاندان د مشرونه خبره نه مانو د سره الله ناراض کیږي دا علامات د الله رب العالمین د محبت دا علامات د الله رسول سره د محبت کوله او دریمه خبره الله تعالی په آیات شدا کوي وجهاد فی سبیله او د الله په لار شي جهاد سره محبت جهاد سره محبت کله د الله سره محبت وي د الله د رسول سره د محبت وي او ته د نفس غلام نه وي د نفس خلاف جهاد کوي او ته ته دعوت ته ګناه در کوي د حرام و در کوي د خواهشات و در کوي د دوکې و در کوي د فراډ و در کوي د ظلم و در کوي او ته دغه سره مډل راځي چې نه نه الله ناراض کیږي الله رسول ناراض کیږي په لکاوي ته ونه قبل او خو الله او رسول و نه ناراض کوي او بدنا بونده چې په باندې لور شي چې اسلام د پورا رکاوټ ته الله احکامات د پورا رکاوټ کافر در دیا په دې سره جهاد کول چې به پسټ کېږي نه دا درې خبرې عزتمند الله تعالی په آیات شي کوي چې د الله او د رسول سره محبت او د الله په لار شي جهاد سره محبت د عزتمند صحیح معنی سره دغه سړی د دعوا کوي چې زه د الله سره محبت کوم او د غیر انګ عزتمند د شعائر د الله د محبت علامات دادو د الله د رسول د محبت علامات دادو کہ اللہ احکامات سر بچا شم قبول کے شعائر اللہ سر بچا شم قبول کے کن شئینا اللہ تا واللہ رسول تا محبوب شاہد تو سنگ محبوب ہوئی ایسے نا چھے دعویٰ کو غٹا غٹا کوئے جزد اللہ سارا محبت کہیں عاشقیاں عاشق رسولین اور سچے اللہ و اللہ رسول خوشایاتو تا خوان نہ دے رکھائی اگر تا پیغلیار بندانو اڑتے رہے دا بیتا پا دا خپلا دعویٰ شے درویغزین ہے تا عاشق نہیں ہے تا درویغزانی ہے اللہ و دا رسول عاشق آغا سڑائی کے دائشی کہ اللہ و رسول چا سرا مینا کئی چھ دیغ سراتی آمینا کوئے دیغ سراتی